د پاکستان او افغانستان لارې په کومو 3 ورځو کې خلاصيږي او ولې دا په ویډیو کې را سره وګورئ. د تورخم او سپین بولدک لارې د ترانزیت لپاره پرانستل کیږي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې له خاورې افغانستان ته د تجارتي لارې او کانټینرو د لیږد لپاره به د تورخم او سپین بولدک دروازې د روانې اپریل میاشتې له 10 نیټې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عایشه فاروقي پر ټویټر باندې لیکلي چې دا لارې به په اونۍ کې د 3 ورځو دوشنبه، چهارشنبه او جمعه پرانستې وي. نوموړي وایي دا ګام یې د افغان حکومت سره په غوښتنه او د کرونا وایرس نړیوالې وبا په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره د مرستې په مخه اخیستی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشعل هم د پاکستان حکومت د دې پریکړې پخلی کړی او مننه یې ترې کړې ده. پاکستان د 13 مارچ میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې د کرونا وایرس په تړاو د اندېښنو له کبله به له افغانستان سره د تګ راتګ لارې د مسافرو د ترانزیت پر مخ وتړي. او پاکستان حکومت له دې ګام وروسته هغه زرګونه افغانان چې پاکستان ته تللي وو هماغلته ایثار پاتې شول. د تېرې دوشنبې پر ورځ پاکستان د مسافرو لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې پرانیستلې او په تېرو 3 ورځو کې زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ټاکل شوی و چې دا لارې چهارشنبه ماخوستن 12 بجې بیرته وتړل شي، خو په سپین بولدک کې چارواکي BBC ته ویلي دي چې ښایي د پنجشنبې په ورځ هم لاره پرانیستې وي. په افغانستان او پاکستان کې د کرونا وایرس وبا کاروبار او عادي ژوند په ټپه درولی دی. په دواړو هیوادونو کې حکومت محدودیتونه اعلان کړي او د خلکو تګ راتګ او آزاد ګرځېد کم شوي دي. ملګرو دا زموږ تازه راپور د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.